د افغانستان د وچو میوو صادروونکي وایي چې سږکال د وچو میوو صادرات بهرنیو هیوادونو ته زیات شوي. دا په کابل کې د وچو میوو د پروسس او بسته‌بندۍ مارکیټ دی. دلته سلګونه نارینه او ښځینه د بېلابېلو وچو میوو پروسس او بسته‌بندي کوي چې په معیاري توګه او ښه کیفیت سره د وچو میوو بسته‌بندي ترسره کیږي او وروسته هندوستان هیواد او نورو نړیوالو بازارونو ته صادریږي. وچه میوه د افغانستان که زه درته وایم ډېر زیاتو کشورو کې صادرات کیږي، خو 90% 80% صادرات د موږ هندوستان کشور کې دي. له ډېر زیات وخت نه که زه درته وایم په سلاو کاله کېږي چې دا صادرات موږ هندوستان کشور ته کوو. په دې صادراتو باندې ترانزیت باندې دولت د پاکستان د موږ همسایه ګاونډی هېواد 2% ټکس یې ټاکلی ده. نو دا صادر کننده تجاران چې دي دا وچه میوه دا د دې 2% ټکس نشي ورکولی. په دې چې دا فایده یې ډېر کمه ده او ټکس 2% ده. پروسس و بسته‌بندي د موږ الحمدلله بیخي بین المللي ده. دا پروسس و بسته‌بندي ته تاسې وګورئ، دا داسې پروسس و بسته‌بندي ده. موږ نمایشګاه وه د ابو حنیفه رحمت الله علیه او 5-6 ورځې مخکې نو نمایشګاه ته خارجیان راغلي وو. دا بسته‌بندي و پروسس چې ولي د ونما هغه یو کارمند دی څوک هغه راغلی وه د موږ دا پروسس چې وکړه تعجب پاتې وه چې آیا دا پروسس تاسې په افغانستان کې کوئ؟ موږ ویلې بلې و دا د افغانستان پروسس ده. نو ډېره زیاته خوشحاله هم شوه، ډېره زیاته موږ نه مننه او تشکري وکړه چې تاسې څه پروسس لرئ. د وچو میوو د صادروونکو ټولنې مسؤلین وایي که څه هم په وروستیو کلونو کې د وچو میوو صادرات هندوستان او نورو نړیوالو بازارونو ته زیات شوي دي، خو دوی هندوستان هیواد ته د تللو لپاره د ویزو اخیستلو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. هغوی د سوداګرۍ وزارت څخه غوښتنه کوي چې د هندوستان هیواد سره د دغه ستونزې د حل په اړه خبرې وکړي، ځکه د ویزو د نه ورکولو له امله افغان سوداګر له ګڼو ستونزو سره مخ دي. ولایت کابل و در همون کل افغانستان زیادتر پیشتر ارزم کردن که 90% تا صادرات افغانستان به کشور هندوستان می باشد که فعلا ویزا نمیده. بسیاری از تاجرای هندوستان فعلا حتی تماس تاجرها جواب نمیدن، میفهمن که ویزا نیست و حساب پول به تاجرها روان نمیکنن. اینمی از دولت امارت اسلامی خواهش میکنیم که هر چیز زودتر از وزارت خارجه، از وزارت خود تجارت افغانستان که یک زمینه رو بسازد تا ویزه برای تاجرات داده شود تا اونجا برن حل مطلب شوند. کلان مشکل بر تمام تاجرای افغانستان است که بعد از این سقوط جمهوریت و فتح افغانستان که توسط امارت اسلامی افغانستان شد و ویزه را بند ساختن بالای از اینا و اینا تقریبا بیش از مقدارش برای ما معلوم نیست، اما بیشتر پول تاجران ما در هندوستان بند است و اینا نمیتونن کمی حسابدهی خود از طریق تلفن حل کنن، به خاطر که قبلا هم جناب رئیس برتان گفتن اونا تلفن اینا رو موکل نمیکنن. و بعد از اینکه امارات اسلامی افغانستان همراه وزارت خارجه و وزارت خارجه هندوستان به تماس شوند و مشکلات ویزیشان حل نمایند، یک کلان سهولت بر تاجرای ما میباشه. پسته د افغانستان یو ارزښت لرونکې وچه میوه ده چې په نړیوالو بازارونو کې ځانګړی شهرت او د خرڅلاو ښه بازار لري. سوداګر وایي سږکال د پستې حاصلات له رسېدو مخکې راټول شوي چې دانې وړې او ښه خرڅلاو نه لري. هغوی د کرنې وزارت څخه غوښتنه کوي چې راتلونکو کلونو کې د دې ستونزې مخنیوی وکړي او کروندګر دې وهڅوي ترڅو په ټاکلي وخت د پستې حاصلات راټول کړي. پسته بدخشان است، یعنی از بدخشان میه باز اینجا تاجرای ملی ما که سینما پروسس میکنه 250 گرم جور میکنه. بسیار مشکلات زیاد داره در حساب پروسس، در حساب پاکاری هیچ جای نداره. همین رژیم سابقه که بود جمهوریت یا لبارکه و جایی داده بود، اونجا بسیار دور است، بسیار طولانی راست، فی نفر 100 روپه کرام میخواد تا اونجا. یعنی در شرکت همین شرکت هایی که کار میکنه 40 شرکت هست منده کلشان اینمی کاروبارشان بسیار قیمتی چیز است. یعنی این سال پسته بدخشان و سمت شمال خوب است. پسته طرف بادغیس ظالما خام زدن، میلیون‌ها دلار از جیب ما رفت که کدام ظالمی که بود از داخل زد 15 روز
نمون که پسته برسه. ما از وزارت زراعت خواهش میکنیم که جنگلات ما را، جنگلاتی که دولتی است، امارت اسلامی خواهش میکنیم که تمامش بدر در وقت در موسمش برسه. این نه درخت از کس است، این خدایی در بادغیس در سمت شمال در تمام جایی را نه کس هاو میتونه، نه بیادر هاو میتونه، نه دوام میتونه. این خدایی طبیعی است. این پسته که در افغانستان در هیچ جای نیست، هیچ جای نداره رقم پسته ایران است و زراعتی است و دوام میخوره، پودر میزنه، هر چی که میکنه. این مقام طبیعی است، یک نمبر مال است. د وچو میوو صادرونکي وایي د تیرو کلونو په پرتله د وچو میوو صادرات زیات شوي دي چې د هیواد په اقتصاد یې هم ښه اغیز کړی دی. هغوی غوښتنه کوي چې د وچو میوو د پروسس او بسته‌بندۍ معیاري خونې دې ورته جوړې شي. پیش از اینکه به پخته شدن برسه پسر چندن، پیش از اینکه پخته شود پسر چندن او بسیار خام چندن که تقریبا 50-60% اینمی تاجرای صادرکننده را ضربه زد و مردم محل و دیاخین و مثال و کسبکارا را دی بسیار ضربه محکم خوردن. در این عرصه وزارت زراعت ما باید توجه کنه در آینده امی پسته و یا مثال بادام باشه، هر چی که باشه از میوه‌جات خشک و تازه باید به پخته شدن که رسید باید تو چنده شود. جای نبود این پروسس از دیگه که یک معیاری جور نشده که مردم در اونجا حضور پیدا کنن و یعنی جای پروسس صحیح باشه، انگارهای کلان باشه، روشنی باشه. یعنی به حساب موتور قانونیش ما تا در بخش پروسس نرسیدیم. جای پروسس نیست، سرگردان از پیسایشان در وقت آدن نمیتونه ویزای آره بده. باید سر صدای مردم بسیار برم. از امارت اسلامی میخوایم که هر چیز زودتر ویزای تاجرای ملی ما را بده که یا برو بیاید در هندوستان، در مملکات، در تمام جهان و میوه ما میره. همین یک شرکت است به نام ابابیل ناصری تمام اروپا را مال میته، تمام اروپا را. په وروستیو کلونو کې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو سره د افغانستان سوداګریزې اړیکې پراخې شوې دي. د سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي هڅې یې دا دي چې د افغانستان کرنیز او تولیدي توکو ته نور هم په نړیواله کچه ښه بازار موندنه وکړي او د افغان سوداګرو پانګوالو لپاره مناسبې اسانتیاوې برابرې کړي.